jungle. السلام علیکم، زه بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. د جولای پورې د کرونا وایرس د مریضانو شمیره 12 لکو ته د رسیدو یاره ده. د پېټرولو کمې د څخه د پوره ټکولې د وړو چینو بحران لا هغه شانتي جاري دی. په امریکا کې د احتجاج 3 هفتې وشوې. د کرونا وایرس د مقابلې لپاره حکومت سنجیده کوششونه کوي. اسد عمر د سرکاري ملازمینو تنخواګانې سیوا کول مشکل کار دی. عبدالحفیظ شیخ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کرونا وایرس په کیسونو کې په اضافه باندې د تشویش اظهار کړی دی. په ضم اضلاعو باندې بلاول بټو سیاست کول غواړي. اجمل خان وزیر مشهوره اداکاره سبیحه خانم په امریکا کې حق ورسېده. دا په امریکا کې په ورجینا کې د لور سره اوسېده. کتونکو په دې سکرین باندې چې تاسو کم تصویر وینئ دا قاطع مولا خان دی چې په کویټه کې حمله کړې ده. د اطلاعاتو مطابق د مردان میډیکل کمپلیکس کې د کرونا وایرس په آیسولیشن وارډ کې در اوسه پورې چې څونه مریضان مړه شوي دي دا د اکسیجن د نشوالي په وجه مړه شوي دي. اوس د دې خبرونو تفصیل. د کرونا وایرس په نوي کیسونو راتلو کې اضافه د تشویش د حده پورې لیدلی شوې ده. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د کرونا وایرس کیسونه په جولای کې 12 لکو ته د رسیدو ویره ده. په ملک کې د کرونا وایرس د مریضانو تعداد 1,42,306 ته رسیدلی دی. 13 ورځ په ملک کې کرونا وایرس 80 کسان ووژل. په خیبر پختونخوا کې کرونا وایرس په یو ورځ کې 14 کسان ووژل او په خیبر پختونخوا کې 563 نوي کیسونه مخې ته راغله. د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې اسپتالونو ته 2100 اکسیجن بیډونه ورکړی شوي دي. د کرونا وایرس د ټیسټونو طاقت به د ورځې په حساب 1.5 لاک ته رسولی شي. په وطن کې د پېټرولو قلت قدر کم شوی دی. په بحران باندې حکومت د څه حده پورې قابو بیا مونده. خو عام بنده ضرور دا خیال کوي چې د ارزانۍ نه مخکې په ملک کې پېټرول په لوی مقدار موجود خو چې کله ارزان شو نو ورک شو. چا پټ کړه، ولې پټ کړه، څنګه یې پټ کړه؟ دا د حکومت کار دی چې معلومات وکړي او مجرمانو له سزا ورکړي. د سیاسي مبصرینو مطابق د عامو خلکو دا خیال په خاص توګه د وزیر اعظم عمران خان او داغه د حکومت د پاره لوی ازمایش دی.
او خلک ګوري چې عمران خان په دې امتحان کې د کم حده پورې کامیابیږي. بلې خواته د وړو او د چینو بحران له هغه شانتي جاري دی. وړه د مارکیټ نه غیب شوي دي، په قیمتونو کې ورځ په ورځ اضافه کیږي. عام سړی د وړو اخیستو طاقت نه لري. بلې خواته د عدالت د فیصلې باوجود چینی د 80 روپو نه د 100 روپو پورې کیلو خرڅیږي. ډیلرانو چینی په 80 روپۍ د کیلو خرڅولو نه انکار کړی دی. حکومت او انتظامیې د عدالت په فیصله باندې عمل درآمد یقیني جوړ نه کړی شو. په امریکا کې د پولیس د تشدد په نتیجه کې د مړ شوي تورپوستي د مرګ خلاف د احتجاج 3 هفتې وشوې. په احتجاج کې امریکایي تورپوستي نه بلکې سپین پوستي هم شامل دي. خلک ډیر زیات قاریدلی دی. I want the military style weapons taken away. Don't shoot! Hands up! Don't shoot! I want a civilian review board for all police complaints, and I want all the complaints to be public. Our city! Whose city? Our city! Protect! Who do you serve? Who do you protect? Who do you serve? Who do you protect? Who do you serve? We've got a rainbow coalition, a lost train. What it means, and this is like, deja vu. We're not here to make a fuss. We're not here to cause any trouble. What we're here to do is cause ripples in this very still crime. په باړه کې د ځمکې په کشاله باندې یو تره او 2 ورېرونه ووژلی شو. پولیس مقدمه درج کړه او تفتیش یې شروع کړ. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د کرونا وایرس په کیسونو کې ورځ په ورځ په زیاتوالي د تشویش اظهار کړی دی. د وی چې خلکو احتیاط ونه کړی شو، اوس به حکومت ضرور سختی کوي. د صوبایي اسمبلۍ په اجلاس کې شرکت د کرونا وایرس د نیګیټیو ټیسټ سره مشروط شوی دی. د زیاته کړی دا چې په پبلک مقاماتو کې به په SOPs باندې د سختۍ سره عمل درآمد یقیني جوړولی شي. د کرونا وایرس د متاثرینو دپاره د نیکو خواهشاتو اظهار کړی دی. د خزانې وفاقي مشیر عبدالحفیظ شیخ ویلی دی چې تنخواګانې سیوا کول مشکل کار دی. په دفاعي بجټ کې د افراطي د تناسب مطابق اضافه کړی شوې ده. په بجټ کې نوی ټیکس نه دی لګولی شوی. 1030 ټریپ لاینز باندې ډیوټي ختمه کړی شوې ده. په خساره کې د چلیدونکو ادارو په نجکارۍ او پنشن کې اصلاحات نشو کولی. د اطلاعات او تعلقات عامه صوبایي مشیر اجمل خان وزیر ویلی دی چې بلاول په زم ازلاو باندې خپل سیاسي دکان چمکاول غواړي. زم ازلاو ته به په بجټ کې خپله حصه ورکولی کیږي. بلاول دی بالکل غم نه کوي. د وی چې په NFC ایوارډ کې صوبو ته خپله 3% حصه نه ورکول افسوسناک امر دی. په مشکلو حالاتو کې د PTI حکومت مثالي وفاقي بجټ پیش کړی دی. کم ته چې په حقیقي معنو کې عوام دوست بجټ ویلی شي. دا خبره میډیا ته د بریفینګ په دوران کې کړې ده. کراچۍ کې د PIA په پیښه کې د شهیدانو لواحقینو د کراچۍ په لیبارټرۍ باندې د عدم اعتماد اظهار کړی دی او مطالبه یې کړې ده چې DNA ټیسټونه دې لاهور ته ولیږلی شي. کتونکو تاسو چې په سکرین باندې دا کم تصویر وینئ، دا قاطع ملخان دي چې په کویټه کې حمله کړې ده او په هوا کې ګرځي. کم چې په دې تصویر کې ښکاره ښکاري. دا خبره مخې ته راغلې ده چې په مردان میډیکل کمپلیکس شیخ ملتون کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس په آیسولیشن وارډ کې څونه مړي شوي دي. دا د اکسیجن د نشوالي په وجه شوي دي.
وایي چې په ایسولیشن وارډ کې کومو مریضانو ته اکسیجن لګېدلی په سلینډر کې چې کله اکسیجن ختم شي نو دغه شانتي دغه مریضان ساه ورکي ځکه چې د اکسیجن په ختمېدو سره د نور اکسیجن هیڅ انتظام نشته د تخبې امجد هم دغه رنګې د اکسیجن د نشوالي په وجه باندې د مرګ خولې ته ورسېده په ام ام سی مردان کې په ایسولیشن وارډ کې داخل د کرونا وایرس مریضان او د دې لواحقین د شدیدو مشکلاتو سره مخ دي د مدینې د ریاست د قیام دعویدار د مریضانو او د دې د لواحقینو د حالت زار نه بالکل بې خبره په مزو کې دي دستک ویلفیر فاونډیشن د وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان په تعاون سره د ریسکیو 1112 په ذریعه باندې په یونین کونسل هتیانو یونین کونسل شیرګړ او جلاله کې د کرونا وایرس د وجنې د پاره سپری وکړه د دې سپری اهتمام د وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان په تعاون سره کړی شوی و गाड़ी के बरस का तके है په دې موقع باندې د دستک ویلفیر فاونډیشن چیرمن خزانچی د ریسکیو 1112 اهلکار او نور رضاکار موجود وو مشهوره پاکستانی فلمی اداکاره سبیحه خانم په امریکا کې حق ورسېده دا د کافی وخت نه د امریکې په ریاست ورجینا کې د لور سره اوسېده سخته بیماره وه او په هسپتال کې زیر علاج وه دا په 14 اکتوبر 1930 کې پیدا شوې وه د دې اولنی فلم په 1952 کې ریلیز شوی و په فلمي دنیا کې د مشهور اداکار سنتوش کمار سره د دې جوړې د کامیابۍ بشماره سفرونه سرته رسولي وو خو ولې مرګ په دنیا شته اخر یې ورله سترګې پټې کړې د دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي ښاد او اباد اوسئ د لوی الله په امان کتونکو پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ د ټلۍ په بټن غوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ